ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي نو دا اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته تر ټولو مخکې ورسیږي. کومه ویډیو لایک کړې نوي ویډیو هم لایک کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نن بل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه ستاسو خدمت کې ملګرو ته د تاسو به هم روغ او جوړ اوسئ. ملګرو که تاسو غواړئ چې له ګوګل اډمنټ کې له موږ سره کار وکوئ نو ملګرو تاسو دلته پلای لیست راشئ. نو دغه پلای لیست کې موږ څلور ویډیوګانې اپلوډ کړي دا هم وګورئ. یو ویډیو په وټساپ ټلګرام دغه وګورئ. اکاونټ جوړ کړئ مطلب بې نه رجسټریشن ایز راولېږئ. موږ به تاسو اپلیکیشن جوړ کړو او په هغه کې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره پیسې وګټئ. ملګرو ما تاسو ته درې ورځې مخکې څلور ورځې مخکې ما تاسو یو ویبسایټ وړاندې کړی و چې په هغه کې ما تاسو مفت ډالر ورکوي. نو په هغه کې هم کار وکوئ ځکه چې دا مفت کار دغه طلایي چانس څخه ګټه واخلئ. چې کوم ملګري دا ویډیو ګوري حتما دغه ویبسایټ کې ځان رجسټر کړئ. خو ملګرو راځئ موږ خپل نننی ټاپک نننۍ موضوع شروع کوو. موږ موضوع دې باره کې د ملګرو څنګه کولی شو د یو چا اکاونټ آی ډي یا پروفایل هیک کړو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کولو مخکې تاسو څخه هیله کوم د ما چینل سبسکرایب کړئ پښتو آنلاین او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو تاسې به دې باندې کېږي مثال دا به سخته یا به بل رقم. ملګرو تاسې ویډیو مه سکیپ کوئ ویډیو تر اخره وګورئ انشاءالله ډېر زیات اسانه ده. خو کومه ویډیو سکیپ کړله بیا سخته ده. ملګرو ویډیو مه سکیپ کوئ ویډیو تر اخره وګورئ اسانه کار ده انشاءالله زده کېږي به مو. زه موارد در کوم چې زده کېږي به مو. بیا که کوم مشکل و ما سره میسیج هم پرېښولی شئ. نو ملګرو تر هر څه مخکې به تاسو یو براوزر ته ولاړ شئ. که تاسو سره هر یو براوزر یې ګوره نو په هغې کې تاسو کولی شئ اوس مهال ما سره کروم براوزر موجود ده. کروم براوزر زیاتره موبایلو کې خپله موجود وي. نو په کروم براوزر کې به تاسو دلته په سرچ کې به ولیکئ ملګرو زیډ شاډو. ملګرو دلته وینئ ما د سرچ کې ما زیډ خالي وویل نو دلته زیډ شیډو راواوښت. یعنې که تاسو نه ولیکئ دا پورته ما سپیلینګ درته ولیکئ دغه رقم یې ولیکئ. دا زیډ شیډو مو چې کله ولیکئ ملګرو دلته به تاسو ته لومړنی یو راواوړي هوم زیډ شیډو دغه وینئ ملګرو دا تاسو لومړنی اپشن راوویسته ملګرو دغه به ووهئ. ملګرو دا مو چې کله ووهل نو تاسو به دلته یو لاګین لیکلی ده یو ساین اف لیکلی ده. نو دلته به تاسو ساین اپ ووهئ. دا ساین اف کېږي ملګرو لږ صبر به تاسې هم کوئ ځکه چې انټرنیټ ډېر زیات سلو ده. نو انشاءالله بل بګاري به داسې نه وي خو دا بګاري تاسې لږ هغه وکوئ. ملګرو تاسې به په دې سر کې ګوره یوزر نیم خپل اصلي نوم به ورکوئ ملګرو. پوه شوئ ملګرو دلته به دویم کې به پاسورډ ورکوئ. ګوره د ایمیل پاسورډ ورکوئ. دریم اپشن کې د کنفرم پاسورډ په هغې کې هم دغه دوهم پاسورډ ورکوئ. دلته مو چې کوم پاسورډ ورکړی د ایمیل دلته به هم دغه پاسورډ ورکوئ. څلورم نمبر کې به ایمیل ورکوئ. ایمیل ګورم سره لیکلی تاسې به ایمیل ورکوئ. دلته مثلا دلته چې هر څه ورکوئ نو دلته څلورم کې به ګوره کنټري مثال دلته ګوره دلته 15 لیکلي دي دلته څوک وي مثلا 14 کاله عمر چې هر څومره ورکوئ ولیکئ هغه مشکل نه لري. دلته ګوره په اخري کې به تاسو کنټري ورکوئ. ملګرو دلته به کنټري ورکوئ. دغه کنټري چې لیکلی دلته به خپل ملک انتخاب کړئ. که هر یو ملک پروا نه کوي. دلته ګوره اینادر دی اباو کوډ ملګرو دلته چې دا کوم شنه خط باندې داسې لیکلی دی دا ما ستاسو څخه ته پیتاو کړله دغه خط به دلته په دغه کې ورکوئ او ساین اپ به ووهئ. نو ملګرو زه هر څه ورکوم بیا به تاسو ته زه دروښیم. ملګرو یو ځل بیا تاسو ته وایم دلته به خپل نوم اصلي نوم ورکړئ هر رقم نوم ورکوئ مشکل نه لري. کوم دلته به د ایمیل پاسورډ دلته به هم د ایمیل پاسورډ هماغه پاسورډ ورکوئ. دلته به ایمیل ورکوئ. دلته مثلا څومره عمر ورکوئ دلته به کنټري کار ملک او دلته به هغه ورکوئ ملګرو تاسې به دغه توري چې دي دا به دلته ورکوئ او ساین اپ به کلیک وکړئ. نو زه یې کوم تاسې بیا ویډیو غټه نه شي ملګرو زه ویډیو سکیپ کوم ویډیو بندوم نو بیا خلاصوم چې دا ورکړم. ملګرو کله مو چې دغسې وکړل دا ما چې کوم تاسو ته وښو ملګرو تاسې ته به دغسې شی راوړي ملګرو جوړ شو. نو ملګرو دغسې کله جوړ شولو نو دلته باید موږ څه کول پکار دي ملګرو دغه موږ چې دغه اوس کوم اکاونټ یا کوم آی ډي هیک کوو هغه موږ د لینک له لارې هیک کوو. ملګرو په دغه کې پلان جوړول ډېر زیات ضروري دی. یو پلان به تاسو ځان ته جوړوئ بیا یې کوئ. خو ملګرو زه تاسو ته تر مخ دا وایم چې ملګرو تاسې به سم کسانو سره به دا کار نه کوئ نو بیا مو مسؤلیت په خپله غاړه ده. نو تاسو څخه هیله کوم چې دا په ټولو لارو کې استعمال کوئ په بدو لارو کې یې مه استعمالوئ. نو دا که د ایچ ټي ام آی له لارې کوئ نو بیا یې هم کولی شئ هغه پرې کولی شئ. که غواړئ فیسبوک پرې هیک کړئ دا دوم نمبر نه ده ګوره دلته لیکلي ایچ ټي ام آی ګوره دلته لیکلی ده HOTMIAIL ایچ ټي ام آی ده دلته دوم فیسبوک ده.
نو ملګرو تاسو به دلته دغه فیسبوک انتخاب کړئ. ګوره زیاتره اوس وخت د ملګرو دلته داسې ده چې فیسبوک زیاتره خلک استعمالوي، انګلیسي زیاته کې استعمالوي. نو تاسو دغه د امریکا جنرال دغه داسې سلیکټ کړئ ملګرو. دا وبخښئ دلته زه بل چیرې لاړم. نو ملګرو دغسې به د امریکا جنډه دا کومه دا به داسې ونیسئ پې. نو دلته ګورئ دلته ډاونلوډ لینک، کافي لینک، اډرس، ګوره ډېر زیات شیان ورته راځي. نو دلته باید موږ کوم یو ووایو ملګرو، دلته باید کافي لینک اډرس یعنې دا ووهو. نو دا مو چې کله وویل ملګرو، اوس یې زه دا په وټساپ باندې شیر کوم یا بل څه باندې. تاسو ته مکمل طریقه درشم، ویډیو مه سکیپ کوئ ملګرو، بیا هم تاسو ته وایم. نو ملګرو دغه لینک ما راواخیستل ملګرو، شاته مو ور ملګرو. نو اوس ګورو زه هغسې کله کلیک پرې وکړي په دغه باندې. نو کله چې په دغه لینک باندې کلیک وکوي، دلته به دغه صفحه راوړي چې تاسو ته درښیم. ملګرو دغه لومړی وار دغه رقم ملګرو چې کله موږ دغه لینک دلته راواخیستو ملګرو، دوه رقمه لینکونه دي ملګرو. که تاسې د ایچ ټي ام ایل لینک راواخلئ هغه مشکل نه لري، هغه هم کېږي ملګرو. داسې کله بیا په لینک باندې دغه ملګری اوس کلیک وکوي ملګرو، دلته اوس راوړي. دلته چې هغه ملګری کله کلیک وکوي نو ګور دغسې اپشن به ورته راوړي. ګوره دلته پورته لیکلي ساین ان. ملګرو تاسو ته اوس سیو مای پاسورډ. ګوره دلته ملګرو زه تاسو ته اوس یو څو طریقې درښیم چې دغه لینکو څخه باید ځان څنګه وساتو. تاسو ته ټول طریقې درښیم. نو ملګرو تاسو ویډیو تر اخري پورې وګورئ. نو ملګرو دلته اوس مثلا زه ورکوم، دلته زه د درواغو شی ورکوم ملګرو، کار شی مثلا زه ورکوم، مثلا زه دغسې ورکوم. زه تاسو ته اوس د ځان ساتلو طریقه هم درښیم. مثلا دا د ما پاسورډ به تاسو داسې پاسورډ ورکړئ چې مثال تاسو ته معلوم وي. ګوره زه 500 دا زه ورکوم. اوس ګوره چې موږ ته دغه راوړي بیا که نه. ګوره دلته اوس زه ساین ان وهم، دلته ما ساین ان ووهلو ملګرو. دا روان شو دا لیک. اوس ګوره موږ ته چی راځي، ګورو یې دلته ملګرو، دلته یې نه در یو آر ایل. ګوره دغسې اپشنان راځي. اوس تاسو ته د پوره مکمل طریقه درښیم، د ځان ساتلو طریقه هم بیا درښیم. نو ملګرو دلته اوس زه خپل هغه زیډ شیډو ته ما چې کوم یو زیډ شیډو کې ما دغه زه کوم اکاونټ هیک کوم، نو زه هغه ته بېرته هغلته ځم. نو ما زیډ شیډو ملګرو دغسې ویب سایټ ده چې ډېر زیاته وخت راهیسې کار کوي. دا زه کوم زیډ شیډو ګورم نو دغه کار کوي. نو ملګرو تاسو کله دا لینک چاته ورواستوه او غواړئ چې دغه پاسورډ ایمیل معلوم کړئ، نو دلته دغه 3 ډاټونه چې دي ملګرو دا به ووهئ ملګرو. دلته به مای ویکټم ووهئ، مای ویکټیمز. نو دا مو چې کله ووهل ملګرو، دلته ګورو چې موږ ته راوړي که نه راویشتی ده که نه. ملګرو تاسو سم پام ورته وکړئ، سم. زه هېڅ دغسې نه کوم ملګرو. 500 دغه ما چې کوم پاسورډ شی ورکړی و ملګرو هغه یې راوایست. تاسو سم پام ورته وکړئ ملګرو، تاسو دا سم ورته وګورئ ملګرو. ګوره ما چې کوم شی ورکړی و ایچ ټي ام ایل له لارې موږ دغه هیک کړله، دغه موږ کوم هغه ورکړو نو د فیسبوک له لارې نه کېده، ما هغه کړلو کېږي خو کله وارې نه کېږي. د ایچ ټي ام ایل له لارې موږ دغه هغه وکړو ملګرو. نو دا هیک سوله، دا دا رقم هیک کېږي ملګرو. دغه اوس زه تاسو دا خبره کوم څنګه باید دغو څخه ځان وساتو ملګرو. زه اوس تاسو ته درښیم مکمل. ګوره ملګرو تاسو ته که څوک دا رقم لینکونه راواستئ ملګرو درته رسلی شي، یو دغسې خطا لینکو باندې کلیکونه مه کوئ، یو تاسو ته همسې سم درته معلوم نه وي. او بل دغسې مثلا که تاسو د یو لینک اوس مثلا خلاص کړئ نو هغه کې ښه پام کېږي. ګوره انسان ته به ورله معلومېږي چې دا کار داسې ده. ګوره ملګرو له واره واره دغسې یو ویب سایټ هم نه کوي چې تا ته دغسې ولیکي ساین ان، بیا دلته لیکلي سیو مای پاسورډ. ګوره سم واضح لیکلي دي سیو مای پاسورډ. که نه تاسو پام ورته وکړئ دلته ورته وګورئ سیو مای پاسورډ. ګوره ملګرو واضح هر څه لیکلي دي. نو دغسې کې لینک باندې هغه مه کوئ. بل که تاسې بیا هم ویلئ چې دغه صحیح کار دی، دا هغه ډېر هغو ته کلي اوس دي تاسې دې لینک باندې کلیک کوئ تاسې 50 جی بي شی درسي یا بل شی درسي. نو ملګرو دلته به تاسې د درواغو دغسې مثلا ورواچوئ، دا یې ما اوس ورواچو که نه. دلته مثلا زه درواغ اوس پاسورډ ورکوم اس 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 ما اس اس ورکړو، بیا ساین ان سو. نو کله چې دغه بیا کار وسولو ملګرو، اوس کله چې تاسې دا بیا ووالو ته ګورئ اوس ملګرو، ګوره دا یې ماته راواړو. نو دا خو واضح خبره ده چې دا خطا شو، لکه خطا ځان پکې رجسټر کوئ. او بل یو ویب سایټ هم تاسو ته دغسې نه لیکي، اصلي ویب سایټ ته دغسې کار وکړه. نو په دغه طریقه وکوئ چې ملګرو که څوک نو ولکه به تاسو پلان دا جوړوئ چې مثلا چا ته به وایاست داسې یا 300 جی بي یا دومره یا یو څه دغه ځان رجسټر کړئ $5 ورکوي،
یو څه بهانه به ورته جوړوي پلان به جوړوي بیا په دې کار کېږي که نه دغسې کار نه پکې کېږي ملګرو. نو ملګرو تاسې پلان څنګه جوړوئ؟ ملګرو ته اوس ما یو تصویر راواخیستو. اوس ملګرو تاسې وګورئ مثلا ما دا یو تصویر راواخیستو. دغه تصویر ما راواخیستو زه یې رخم ملګرو. مثلا زه دغه تصویر رخم دا به نو رخم ملګرو دا تصویر زه رخم دا تصویر زه رخم ملګرو. دلته به دا کته دا وینې آرټ دلته ګورئ دلته به دا وینې دا لینک به دلته کاپي کړي. دلته ګوره ستاسې هغه کړو نو هغه تیار شي تصویر یې ستاسې د پیسو تصویر دا وکړئ دغه حتما دغه دا مثال دا خو داسې کار ده. نو په دغه کې اوس هر چا ځان لوګین یا ساین ان کړو هغه تاسو درکړي ملګرو. نو ځان ساتلو طریقې هم ډېر دي. که غواړئ سیټینګ زده کړئ یعنې ځان ساتل زده کړئ هغه هم زه تاسو ته شروع کوم. اوس ملګرو ما تاسو ته کوم ویبسایټ راوړی کاین میجیک په نوم باندې ویبسایټ. اوس د هغه وګوره او دا وګوره څومره فرق لري. تاسې دغه ته اوس وګورئ ملګرو دغه کې موږ ته څه راوصل اوس دغه کې موږ ته څه راولي ملګرو. دلته ګورئ څومره اپشنان راولي. اوله کې دغه لینک باندې ګوره لوګین د ساین اپ ده. بیا چې کله موږ ساین اپ ووهو ملګرو تاسې ورته وګورئ یوزر نیم ده یور ایمیل ده پاسورډ ده بیا ډېر دغه بیخي دغسې نه ګوره ویبسایټ له ورا معلومېږي دا ویبسایټ غل ویبسایټ دی دا رقم نو له ورا معلومېږي ملګرو تاسې ته هم پته لګېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې تاسې به دغه ویډیو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو ضرور لایک ورکوئ د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو بیا زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د خدای په امان.